ومن قبل ولن قرآن کریم کتاب د موسی علیہ السلام تورات یو امام چې اقتداء پسې کولې شو او رحمتو حال د موسی علیہ السلام نم جوړي کتاب نم جوړي او دا قرآن کریم کتاب مصدقن موافق بالتورات د تورات د توحید کې لسان علی لسان وجب عربی باندې هدیره پال لنذر الذين ظلموا نبی علیہ السلام ویری قرآن کریم مشرکین لرا او بشرا بالجنه للمحسنین ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على اداء الفرائض واجتناب المعاصي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون دینا خو تباب ثانی د اخرت پوری پدې کې تقسیم د انسان کې موحد لرا او منکر مکذب لرا نبی بشارت داول د آیت نمبر 14 کې او تخفیف د ثانی د 45 او تخفیف دلیل نقلی د هود علیہ السلام او تخفیف دنیوی د قوم دا دیوشتم نا تر وشتم نمبر ایت پورې برازي او داغین بعد د نهشنا تر 22 پورې دلیل نقلی د پیریانو دی امر کړه مون انسان لرا به والدای پاک د والدینو د کې احسان اند خګنو علت دار چې حملته مو قران باری دی لره مور د پخېټه خپل کې په مشقت سره او وضعته وضعته د لره قران په مشقت سره او حمل د پخېټه د مور کې فصال فتام نتینا 30 شهران فصال نا اکثر واخلا 2 کالا فصال فی عامین او حملنا اقل واخلا شپږ میاشتې نو دا 30 شهران حتی اذا بلغ شدها دې کې بعضی مفسرین وایي چې دا په حق د صدیق اکبر صاحب کې نازل دی او د بیبي د کې او دوی د چې عبدالرحمن ابن ابي بکر دی او ضحاک سے وایي چې دا په حق د سعد ابن ابي وقاص او د مور د کې دی چې هغه مور ویلو زبستوري ته نه کېنم دا واپس زما دین ترانش او بعضی علماء عام غني ترجیح جی تر چې دا په حق د عاقل کافر کې نازل دی هغه کافر چې د مور پلارم نافرمانه یو مور پلاري مؤمنان وي دا دې پورې مختص نه دی ولی اگر کډیر مفسرینو په شان نزول کې دل تر صدیق اکبر سے عبد الرحمن ابن ابي بکر قصه ذکر کړی دا لیکن آیت نمبر 13 تلال شاه اولئک الذین حق علیهم القول فی دا هغه خلک چې واجب شوی په دې باندې قول په عذاب په مع قد خلت من قبل من الجن والانس انهم كانوا خاسرين عبد الرحمن بن ابي بکر ایمان راوړل دي د په حق کې قول د شقاوت څنګه لازم شوی دی او د عذاب نبی عائشه ته چې چاو چې دا ایتونه ستاسو ورور متعلق د ډیره بغوسه کېدا او ویل وای چې ز قسم رب ذات خرم چې انها ما نزلت فی حق اخي رضما ضرور بارک نه نازل او د چا بارک چې نازل له ان شئت لسمیته کما فخر شنو مې مواخله وای نه اخلم هغه نه پټ او دارنګ زجاجو چې من قال انها نزلت عبد الرحمن فباطل دا قول باطل دی ذکر چې دل تر رب کریم اولئک الذین حق علیهم القول او د عبدالرحمن سے ایمان مقبول دی او په جهاد کې کارنامې لري دا په حق د عاقل کافر کې دی حتی اذا بلغ شدهم تر دې چې ورسی اشد او قوت د ځواني خپل را اتلس نو تر دې شکال وبلغ ورسی 40 سنه څلويخ کال تا نمور بار کدلر پخیٹا کے مشقتان وضعته مشقتان حمل و فصال 30 شهراو بیٹے راغت شا شدہ قوت زوانی تورسید بیاورس 40 سنتا دی وقت ویل رب رب زما اوزعنی دغ انسان ویل چا اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی نو کوم چې صدیق اکبر سے بیادی وی دا حال صدیق اکبر سے دې سلوخ کرنے کې ایمان وروړو نو ویل چې رب زما اوزعنی علیهم نی الہامو کے ما تو زما فضل کے زے کے دا خبرہ
چې شکر ادا کوم د نعمت التي انعمت علی بالتوحید وعلى والدي بالتوحید او ایمان وروړو وانا عمل صالحا ترضاه تقبله واصلح لي في ذريتي او اگرزو اسلام علی اولاد جماعتی انی تبت الیک وانی من المسلمین دا هغه کسان نه تقبلون احسن نه څوک چې قانی دي شکریا نعمت شکریا ادا کوي مون قبلو لنا احسن ما عملو کلی هغه چې دي کړی دي او نتجاوز سیئات نتجاوز کو اخورته کو لا نعاقب بها او وی بری ته اصحاب الجنه ما اهل الجنه دا وعده صدق دا الذي كانوا يوعدون هغه چې دي سي وعده کوي والذي قال لوالديه هغه کس چې ویل مور او پلار خپلتا نو دا یادې چې د عبدالرحمن سے بیا دی دا هر هغه مور او پلار چې هغه مؤمنان دي او شکر گزار دي او بچی ته دعوت ورکي بچي ورته د الفاظ وی راوي مطالب والذي قال لوالديه ویل والدين تا اوفل لكما تنشم دعوت تاسنا لاجل دعوتكما یا قذر لکما اتعدانی ایتا سوادرا کوئی ماتا او ما یروی پدی چند اخرج جذب ویستلیش من القبر حال دار قد خلق ترسی قرون من قبل ورن زمان یوم بیارا جون دینش وهما دیمور و پلار یستغیثانی مددون غفتل دعاگانی کولی رخل تعالینا او ویلی چه ویلکام ضیق اللہ علیک تنگی دراوی خود تعالی پتا حلاک شی آمین ایمان روڑا ان وعد اللہ حق بالبعث پس دی بچی بورتو المازا نو دا چه نبی علیہ السلامی و اللہ ساتویر لولینا نو دا یادوی چه دغا اقوال دا عبدالرحمن دی و آغا دا صدیق اکبر سے دعوتو دلرا بی عائشہ بغوصہ کیدا و ادارہ غبارک نازل ندی عام دی عاقل کافر متعلق اولئک الذین دغه بچیا کسان چې واجب دې پرې باندې قول د عذاب یوم مع مومن قد خلت ترشی من قبل من الجن من كفار الجن والانس انهم كانوا خاسرین او د ایمان وروړي دا قول نسبت ته نه کوي ولکل واحد درجاتنا مما عملوا غنه چې دې کړی دي مومن د پاره درجه او کافر د پاره درکات دي وجعل الدرجات لهم خدای تعالی دې ته درجه ورکړي ولی یوفیا چې پوره ورکړي خدای تعالی دې ته جزاء د اعمال ورکړي جزاء اعمال وهم لا یظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار فاغرچیم پیش بکړي شي کفار على النار فيقال لهم ارتبویلشی اذهبتم طیباتکم ولی دې تاسو هغه لذتنا کا اشیاء خپل په حیاتکم الدنیا یعنی ثواب د حسنات دنیا کې خوړلې واستمتعتم نفع مؤقت دی بیا بحسناتکم فی الدنیا فاليوم تجزون عذاب الهون عذاب الشدید بما کنتم بسبب دا هغه چې وای تاسو تستكبرون عن الايمان في الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون دا کبر ایمان ته اشاره شو عقیدی خرابوي ته او دا عمل خرابوي ته اشاره دلیل نقلی کی هود علیہ السلام دعوت اور بیا د پیریانو دعوت ذکر کی گئی اور تخویف دنیاوی کی ہلاکت د قوم دا ذکر کی گئی واذکر عاد یاد کا کفار مکہ لرا اخذ عادیان هود علیہ السلام اذ پاغ وقت چویرو قوم خپل بالاحقاف پاغا ډیرکې د شګو کې دا پمن د عمان او د حضرموت کې دا زیو او ابن عباس سے وی چې دا په شام کې وو نن سبا دې ته ربع الخالی وی دهنا مرتوی ربع الخالی مرتوی نو اخذ عادیانو په دې معنی و چې هود ابن رباح ابن خلد ابن عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام اغا عاد چې مشر نکو پاغي کې شریکو سره او دا د شګو یو لري او غونډي او په دې وته ولاړو تقریر کو وقت خلت النذر من بین یدی
او په تحقیق مدد ترشی رسول من بین یدیه مخکې د هود علیه السلام او دنه بعد امرا غری ټول قومونو تبوین چې الله تعالی الا الله یا ویل ورته هود علیه السلام چې الله تعالی الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا یتقومیان واجتنا لتافکنا رات لکړی تا مونږ ته ډیره پارا لتصرفنا چواله تمو عن الہتنا عن عبادت الہتنا اسراتلو کمون تا بما تعیدنا پاغ چ توعدی کے زمون سر چ عذاب دین کنت من الصالحین هو ورته هود علیہ السلام انما العلم عند الله شکل وی تفصیل علم وبلغكم ما ارسلت به او رسول تاسو ته پیغام چلے گئے شین ز پاوی لیکن بنیادی خبر لیکن یراکم قوم تجهلون امر الله وعذابه فلما راوا تجشتگی اوریز رالا کم دندونو چې دی جوړ کړی وغه طرف توریز رالا او ادارې باران بکیږي دی وخت کې مرتهود علیہ السلام چې عذاب دی ګوره سم شي ویننه دا خو اوریز دا باران کوم کړه فلما راوا هر کله چې دی وی د هود عذاب عارضن اوریز صحاب خور ورز و پاسمان ابن قتیبہ العارض الصحاب مستقبل اودیتهم مقبل اودیتهم مخکرات لن کے مخامخ کے دن کی را کندو گندون رئی داورز را روانا مقبل اودیہ رئیتا اوی دی هذا عارضن داورز دمون ترنا برن کون کے پمو وی ورته هود علیہ السلام بل هو مستعجلتم بی دا عذاب دے چې جل غختتا سے غیلرا ریحن یوبار هذا ریحن چې دې په دې عذاب علیم وجیعا تو دمنو چې ذره ذره کوي هلاکه کل شی بیامر ربها پس دی او ګرځیدل په داسې انداز لا یورا چې نخکار کېدل نخکار الا مساکن تشکرون ایسو کومو کذالک نجزی القوم المجرمین نا نتیجه شو ولقد مكناهم فيما ان مكناهم خاما قاد التحقيق ورکړو مونږه غیلره قوت او مال فيما پاونداس ان مكناكم فيه چې مکه والو قدرت نه درکړې مونږ تاسو ته پاره کې دومره مال او قوت غیته مونږ ورکړو چې مکه والو تاسو ته نه درکړې او دا ظاهري سترګې وګونو زلون دا غیمو خدا کار نه کوي او ګرځولو مونږ غیته وګونو سترګې زلون پس دفن کردین سمعهم وگنو ناسترگو او نظرونو من شے من عذاب اللہ اذ کانو استعلیل دے لأنهم کانو یجحدون بآیات اللہ وحاقا نازلو دیر شپدیبانی اغا عذاب چودی پاگی استحضاوی کولام ولقد احلکنا خاما خابت تاقیق من حلاک کری دی ما حولکم من القرآن امکی والو وصرفنا الآیاتی بار بار بین کری من آیتنا او بیانوی لکی یرجعون من الكفر فهل لا نصرهم ولی مدد انکداغی سرا الذین غبطانو چنولیو دی من دون اللہ قربانا علی قرب الاللہ آلہتا معبودان آلہا بدل قربان قربان تقرب الاللہ کم بوتان چی دی علی دا قرب الاللہ نیولی دی بوتانو ولی ورسر اندازونک بل دولو رکشو دوینا مشغول پزانو باندشو وذالک افکون دا دروغ دیری وما او اغا سکان اخترنو چی دی چی دزام نے جوڑی پخوی تعالی تکی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا اغا وخیات یا صرفنا چرا اگر دول منتا تنفرن تنفر دا پیریانو چگوگی کی خدا قرآن کریم لرائی لاقرات القرآن دا چکلا بعثت شو پیریان بدین اولن ساحرانو لگل کاہنانو برا بڑا شیطانانی غلبانی سوارو برا بلارل فرشتی دا ملائکو بی اور دیلی براتلل کاہنانو تبی خوری کوری بعثت نباد دا بنش چه بنشو چی برا بلارل تب لمبا شروع شوا وہ بیشتل شو یو ناڅاپه چې رشپې خلکو قتل په اسمان کې لمبې ډېرې وي او وخت سره ډېرې وي اوس خو شیطانان یریږي خیږي نه یو نو خیږي چرته و ډېر پټ پټ گزار کوش هغه وخت خو دوی ډاډه قتل کنا چې کله یو ناڅاپه بند شو دوی خو لا روانو دوی خو یو بل باندې سواره ختلیو نو سخت ډېرې لمبې پې راغلې نو هر څوک حیران شي چې اسمان کې څه مسله پېښه شو
نیدلی سیالانو کچے لخکر ته خواره شي معلومات راوړي ته حادثه جوړه ده چار څه چل دی نه دا پیریان غیر علی ګریو ګرځیدل اوس په جنو کوي چې دا څه کیسه جوړه شو پدې کې دا نه پیریان دل ترال ګرځي چې دا حادثه صدا دا هغه سپیری چې رسول الله مبارک طائف ته تللو او طائف نه واپس راتلو کافرانو پکانو اشتلو او ایمانم چانه راوړې غړي ډېر خفه دي لګیرو نو دوی دا ایمان په وجه دا غره زړه تسلی وشو سحر مونږ په بطن نخله کې کولو بطن النخله د مکه معظمه سره نږدې زیره دا کوم چې مقبره د جنت المعلا فقیر دا کنده ده اوس خو د کنده پته نه لګي دلته دې کنده په غاړه یو کجوره ولاړه او دې کنده ته بطن النخله وي دې ته رسول الله مبارک راوړل طائف نه واپسای کې سبي په مانزه ولاد د زید بن حارثه ور سره دی نو سبي مونږ کولو چې پیریان راورسېده هغه تلاوت دي پیریان او خپل کې یو بل ته چغلی شي ډېر ناشنا کتاب هغه ویراله ایمان ورو دا اول ليله الجن له سلور کرته ليله الجن شنو دي دا اول اشهر ليله الجن بیا دې چې ایمان ورو کلی تلاوت کلی ته ناشنا تبلیغ وکړه تبلیغ د خدای تعالی خوښ دلته عمران نقل کو په سورته جن کې په تفصیلی صورت نازل کا قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا هغه پیریانو دعوت ده مونږ ته وی چې انسانانو ته پیریانو کمزوري دي او یې څه تبلیغ کوي وای صورت نا او خیات کا چې مونږ وجهنا را مخامخ مکړو ګرځول تا نفر من الجن دا د دریونا تر لسو پورې دې ته نفر ویل کېږي ابن مسعود مجاهد ابن عباس سے وایي چې دا وکسان بل روایت ابن عباس سے معروف دار چې نه هو د اکرمه سے روایت دار چې 1200 یا وو یا نه هو یستمعون القرآن الى قراءة القرآن فلما حضروا ورکل چې حاضر شوی نبی علیہ السلام تعالی بت نخله کې وہ الباز کان سے تو چپ شئی فلما قضیار کلچنگ پورا کلیشو فارغ شو نبی علیہ السلام نقرتو دمانزنا دوی ایمان وربان در اوڑا دا ایمان نباد واللو اگرزیدا قوم قلت منذرینا مبلغن شو اوی دیا قومنا انا سمعنا کتابنا مونگ اوری دیو کتاب انزل من بعد موسیٰ مونږ اوریدو کتاب قرب د کتاب چې نازل کړی شوی دی من بعد موسی علیه السلام دا بعدو اضافي دی دا بعدو اضافي دی حقیقي نه دی یعنی دا من بعد عیسی علیه السلام او عیسی علیه السلام من بعد موسی علیه السلام دې تبعیت اضافي وي نو کوم خلک چې دا خبره کوي چې ای الدعاء اجوبو نو نبی علیہ السلام وی چې جوف الليل او بعد الصلاة المکتوبه رستو د من مکتوب نه چې کومه دعا ده قبلېږي نو پنځپریان وی ګوره بعد راغله خو بعدیت اضافي دي احادیث ټول لګاو عائشہ بی روایت ترمذی کی وای لم يقعد النبي علیہ السلام حين سلم الا بقدر الله انت السلام منك السلام تبارك ذو الجلال والاکرام کلم چې رسول الله مبارک با سلام وګرځاو د دین زیات بنه کې ناستو نو دا چې بعد المکتوبه ده کوم منځونو پسې چې سنت شته رسول الله مبارک زیاته ناشته نه کړی نو چې نه کړی په دغه وجه باندې اول تبته سنتو کې سنتو پسې بدعاو کې او کته وی چلته بعد المکتوبه راغلی نو بعدیت اضافي دی سنت د فرض پسې دی او دعا د سنتو پسې دا نو دا دعا بعد الفرض وکړه پس بعدیت اتصالی نه اضافي دی او توای چې بعدیت اضافي نه منم دا ځو ته پیش کا انزل من بعد موسی دا من بعد موسی او من بعد عیسی نو خپل بوای چې دا عیسی علیہ السلام من بعد موسی او قران کریم من بعد عیسی او خپل من بعد موسی جوړ شي کنه
دا ګوته مخکې ده دا ورپسې ده دا ورپسې دا بعد د دې ګوتې نشوا خو هغه هم بعد د دې نشوا فقط هغه بعدیت اضافي دی دا بعدیت اتصالي نو بعد الصلاة المکتوبه کی بعدیت اضافي دی مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل يهدي للحق عقيدة حق وإلى صراط مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله چې نبی علیہ السلام نے وآمنوا به بخنه بو کې تاسو ته من ذنوبکم من تداخل کذکا د مخلوق عباد مخلوق حقوق نه بخي ويجركم پناه بدل کې امان بدل کې من عذاب علیم ومن لا يجب چاچی جواب ورنه کې اطاعت ونک داعي الله چې نبی علیہ السلام نے فليس بمعجز في الارض وليس له من دون الله أولياء قربا أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لم يتعد ونستر سيدا بخلقهن وخلق ددي أسمان المكي باندي نو ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات بقادر على أن يحيي الموتى دوی ته پته نه ده چې هغه ذات چې اسمان او ځمکې پیدا کړي دي او د هغې په پیدایش ستړی شوی هم نه دی آیا دا قادر نه دی په دې چې بیا ژوندي کړي مړي بلکې قادر دی بلا قادر انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار هغه ورځ چې پیش بکړی شي کفار اور باندې ویلی به شي دوی ته الیس هذا بالحق الیس هذا العذاب بالعدل قالوا بلى وربنا انه لحق وائی بور تخلی تعالیٰ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون فاصبر محبوب صبر کوا فاجر کفارو لکا چی صبر کرے اولو العظم من الرسول اولو الصبر من الرسول خاوندان دا صبر دا رسول ولا تستعجل لهم جلد مغادی دا پارا عذاب دا چی اولو العظم سوک دی امام مجاہد سے ابن عباس سے نقل گئی داوی پنځه نفر دی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام دا اولو العظم من الرسل لی لکا سورة احزاب آیت نمبر 1 کے ذکر راغلے ہو وَإِذَا أَخَذْنَا مِن نَّبِيٍّ مِيثَاقَهُمْ خَاصَّةً وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ندا د نبیین نه پنځرا خاصو دا اول العزم دی سجی رحمت الله علیه چې داوود او سليمان علیهم السلام ورکه داخل دي دویم قول ابن عباس سے دار چې کل الرسل کان اول العزم ټول پیغمبران اول العزم او حسن ابن فضل او علی ابن مهدوی دې ته ترجیح ورکړي دریم قول حسن بصری سے دی غوای چې کوم پیغمبران ته د دنیا کې تکالیف ورکولې شي دا اول العزم دي او سجی رحمت الله علیه قول بل لري چې الذي امروا بالجهاد څوک چې مامور بالجهاد د دور العظم دي کانهم یوم يرون ما یوعدون ګوره کې دی په هغه ورځ باندې يرون چې دی ګوري هغه عذاب یوعدون چې وعده کوي چې دی سره نو یظنون ګمان وکړي چې لم یلبثوا درنه تر کړه دی په دنیا په قبول الا ساعه من نهار دا به د حول یوم القیامه وایي بلاغ هذا القرآن بلاغ دا قرآن کریم کفایت دے پا تبلیغ کی دا کفایت دے پا تبلیغ کی فعل یهلک نسی علا کولی بالعذاب الا القوم الفاسقون قوم فاسقین سوک دی هم الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالهم اللہ الرحمن الرحیم سورت محمد ترتیب آسمانی دی سورت والسلوخ او ترتیب نزولی پنزنویم
نازل دے رسل سورۃ حدید. ربط دما سبق سره دارې چې هغه طرف په مشرکینو باندې او تخفیفات دنیوي او اخروی او د منکرینو دا توحید د پاره. په دې صورت کې اشاعت دغه دعوی د په جهاد سره دارنګه د مخ کی صورت په آخر کې راځي بلاغونه. قران کریم کې کفایت د تبلیغ دی او په دې صورت کې بیان د علی د بلاغ د چې جهاد دی. دارنګه هل یهلک الا القوم الفاسقون او دې صورت کې د فاسقینو تعریف دی چې الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل اعمالهم وجزاء نتیجه راغی. خلاصه تمام صورت دار تقابل د اوصاف المؤمنین مع اوصاف المشرکین. د مشرکانو بد اعمال ذکر کوي، بالمقابل وې د مؤمنانو نیک اوصاف ذکر کوي. دعوه صورت او خلاصه د صورت تقابل اوصاف المؤمنین مع اوصاف المشرکین. صورت مشتمل په دوه بابونو. باب اول د آیت نمبر 6 پورې پدې کې مقابله د اوصاف المؤمنین د مشرکین سره او اته علل د جهاد بیانېږي. آیت نمبر اول دریم اتم لسم یولسم دولسم څوارلسم کې علل د جهاد دي چې جهاد ولې فرض. یو وجدا چې ذالک بان الذين كفروا اتبعوا الباطل. پدې وجبان دي سر جهاد پکار دی. یاتم ولسم نمبر آیت کې ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. یادې لپاره چې باری تعالی د خپل نصرت د مجاهدینو سره کوي دا غي اظهار او شی جهاد فرض کا. ذالک بان الله مولى الذين آمنوا والكافرين لا مولى لهم. پدې ذالک سره اشاره د علل د جهاد تا. آیت نمبر 12 او 14 کې ما بقیا علل بیانېږي. وکاین من قرية اشد قوة من قريتك التي اخرجتك. دای رسول الله مبارک د وطن نه استلې دي. دغه علت د فرضیت د جهاد دی. یو مقابله د اوصاف المؤمنین دا مع اوصاف المشرکین اتا علل د فرضیت الجهاد او یولس خطابون دی مؤمنانو تعالی ترغیب الجهاد. او اختتام د دې په دعوی باندې پایت نمبر 9 کې چې فعلم انه لا اله الا هو واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلب مثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة النباب باب ثاني دي. الذين كفروا او کسان چې کفر کړي او صد عن سبيل الله او منکړي دي اړولي دي خلقن سبيل الله دلال د خدای تعالی نه چې عقیده د سنت والجماعه ده. ندا کافران او منکون کې د خلقو د لارې د خدای تعالی نه ادو الله مالهم باطل کړي خدای تعالی عملونه حسنین لريهم. ادو الله اعمالهم دا خبر د پاره د الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ومبتداش په دې نیک اعمال باطل ګرځولي. کم سره چې د سنت والجماعه د عقیدین خلق کړي د نیک اعمال د خدای تعالی درگاه کې نه قبليږي. بالمقابل مؤمنان څوک دي؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا او ایمان وروړي بما پاغه قران کریم نزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. تسمیه په دغه آیت کې دا حال دا قران کریم الحق من ربهم حق دې چې نازل من ربهم دی. نو دا مؤمنین دا مخلصین دا مؤمنان بالکتاب او دا قائلین کتاب لره د حق کفر الانهم رجول خدای تعالی دین یو برجی سیئاتهم سیئات دی واصلح بالهم وکل بک حال دیم یا اصلح شانهم یا اصلح نیاتهم یا اصلح عملهم فی الدنیا نیک عمل وی کی.
دا اعمال چې ورته رجی په دا ګناهونه په ایمان په عمل صالح باندې او یا په جهاد باندې. ذالک دا ابطال دا عدل اعمالهم دا پار علت کفار اور پارو آغا چر سبیل اللہ نا خلق کړي ولی باری تعالی حسنات باطل کړي. ذالک دا ابطال لحسنون دی بیاننا پدی وجه چن الذین کفروا کفار چری اتبعوا الباطل دی اتباع باطل کړي دا چې شیطان دی یا شرک دی. او دا مومنین تا چې کفرانهم سیئاتهم واصلح بالهم دا انعام ولي ورکړي شو. ذالک بان الذین کفروا بان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم چې قران کریم دی. هکذا دغرنګ یضرب الله بیان خو تعالی للناس امثالهم امثال اے امثال من کان قبلهم مثالونه راغ چا چوڑن دی دوی نه دي چې کیف هلكهم الله عند تکذیبهم الرسل. اس تحدید بالقتال لے فَإِذَا لَقَيْتُمَا کلا چه ملاقی شوی دا کفار سرا فضرب الرقاب اے فضربوهم ضرب الرقاب وحی دی لرا پا وحلو دا گردن سرا سٹونتی وحی وفل مطلق دا فعل مقدر دے حتی اذا خنتموهم تردی چه خمو قتل کردوی لرا یعنی قیدتموهم واسرتموهم سم قتل کړو بیا مو پکې بندیانونی ول نو دغه وخت کې فشد الوثاق مضبوط کوي پړی بندیان کله کو تړای اما منن اما تمنون منن یا به احسان باروي په احسان بارول سلام بغیر د فدی به خوشی کوي و اما فدان اما تفدون فدان اخذ د فدی وکوي په فدی سلام تر آغه پوری حتی تداعا دا حتی غیو گردو دا فضربو ضرب الرقاب حتی تردی پوری وحی تداع الحرب اوزارا چکیگ دی الحرب اہل حرب چی کفار دی اوزارا اسلحہ خپلا ترسوچی او اسلحہ خپلا کیگ دی نو حتی اسخنتموهم خمو قتل کا تردے چی ضرب مور کی پریواستا لکما کان للنبی یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض دا چی اس بندیان دا کفارو بغیر دا فدینا اما منن احسان باراولو پا طریقہ بانی پر خودشی کنا امام شافی امام احمد ابن سیرین حسنی بصری امام مجاہد صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر وائی چی ان المن والفداء باقنا دا اسم باقی دا اختیار دا امیر دے چی پریدی کے فدیہ آخلی. ابن جریج صدی رحمت اللہ علیہ و امام بونی پر رحمت اللہ علیہ دا دی نسخ تزیحاب کردے دے چی دا اسلام دا وقت سر پورا قوی نو کل چی قوی شوی دے آسی خوشی کولی نشتا اور حتی کہ بعض علماء دا فدی نسخ تمزی حتی تدع الحرب اوزارها. ابن عباس نے دې معنی دا کوي چې حتی لا يبقى احد من المشرکین دومره وجنګيږي وی وای چې یو مشرکم په مقدس مکه پاتې نشي. مجاهد سے وایي چې حتی لا يكون الدين دين الا الاسلام بل دین پاتې نشي بدون د اسلام. او بعض علماء وایي چې حتی تدع الحرب اهل الحرب کفار پریگ دی اوزارها اقباح دا اعمالو غلط عملون خپل پریگ دی چې بیا دوی د پاره هغه پیټي ګرځيږي. لا تزر وازره وزر اخرى په معنا اصل دار چې وزر هر غشي ته وي چې انسان باري او سلام باري انسان پزان پوګ کړي مراد دا اوزارو اسلحه دي. ذالک دا عقوبت لمن کفر بالله اغا چاہا پارا چه کفر بالله کری. ولو یشاء اللہ لانتصر منهم که اراده شوی دباری تعالی
دا عقوبت هغه چاته چې کفر بالله. ولو یشاء الله که اراده شوی د خدای تعالی لانتصر منهم، انتقام به خسته د غینا په ملائکو باندې غیر ستاسینا. تاسو باندې به جهاد نه پرس کړي، تاسو په لاس به تعذيب دوی ته نه ور کړي، او په نور څه طریقو باندې به هغه ته تعذيبات ور کړي، فرشتي به نازل کړي، انتقام به خپل خسته. لیکن دا سیونه کړه جهاد پتا سو فرض کو ولی لیکن یبلوکم، لیکن فرض علیکم الجهاد، فرض کا پتا سو جهاد ولی لیبلوا. دا تعلیل د فعل معلل به مقدر ده. چواز مای بعض استاسه چې مؤمنین دی به بعض نه چې کفار دی، او یا رشتہ دار پر رشتہ دار باندې. والذین کسان قتلوا فی سبیل الله، وقتال لا قتال اطلاق په بل څه نه کې، فی سبیل الله عام دی، جهاد عام دی، خو قتال عام نه دی. فضل د قتال چراشد جهاد مخصوص وی. والذین قتلوا فی سبیل الله، هغه کسان چې وجلسی په لار د خدای تعالی کې، هرگز با باطل نه کې خدای تعالی اعمالهم حسنات دی. سيهديهما، نظر دے برابر وکي خدای تعالی دی لرا طریق الجنت، لار د جنت تا. ويصلح بالهم شانهم وحالهم ونياتهم، او یا هدایت بو کې دیتا توفیق د اعمال صالحو ور کې. ويدخلوا داخل بک خدای تعالی دی لرا الجنت، جنت تا. اسی جنت یا پہاڑکون د جنت کې عرفها لهم، بینها لهم، چې خودلی به خدای تعالی دا جنت دوی ته ان لار د جنت. عرفها لهم، بینها لهم، د دې تعویلین دي. یو دا چې بینها لهم فی الدنیا بواسطه الكتاب، د قران کریم په ذریعه خلق ته داغي تعریف کړی دی، چې خدای تعالی تعریف کړی دی جنت لهم دوی ته ورخودلې دی. او یا هغه دنیا کې عرفها لهم ورب خدای تعالی اسی جنت پالکون د جنت کې چې ورب خای باری تعالی واضح بک لار د جنت لهم دیتا، ارسد وخپل باغ او خپل معنی ته خسته روان وي. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله، کندادو کې خدای تعالی تنصروا نبی الله یا تنصروا دین الله بالقتال مع العدو، کتا سینداد دین الله او که جهاد تلاړی. ینصرکم امداد بو کې خدای تعالی استاسی، او پای وس کې ثبت اقدامکم، نتیجه د صبر بداوی او د امداد. محکم بکی قدمون استاسی په صف اول کې شکست بنوي درکې. شکست چرا شنو دا دلیل لري چې نصرت نشتا. نصرت ولی نشته ده ځکه نیت د نصرت دین الله نشته مجاهدینو کې. مجاهدین چې کله د خدای د دین امداد په زړه کې اراده کوي، نصرت خامخا راځي، ځکه جزاء مترتب علی الشرط وي. ان تنصر الله ينصركم، کتا سنت د امداد د دین الله او که امداد بتا سره کی او ثبت اقدامکو، نتیجه ویداوی. اوس چې کوم مجاهدین شکست خوري، ندی وجه دا ده چې امداد سلب شي. امداد ولی سلب شي؟ ان تنصر الله نیت ختم شوه، او یا د قومنده پر خدل شوی، لکه نیت د مجاهدینو د روحت برابر وو، خدا قومندان هغه مرکز پر خدا او ته مپرد دی پرې. والذین کفروا فتاسلهم، کسان چې کفر کړي دي عام دی خاصتاً دا بدر پورز باندې چې چاته عامونه ورکول متعینین دا مشران چوخان لسلس الله علیه پزت باندې. فتاسلهم، پس هلاکت دی دوی لرام، یا فبعد لهم، لریوال رحمت نه دی دوی لرام، یا فخزي اللهم شرم دے دوی لرا، او باطل بکی خدای تعالی اعمالهم عملنا دیا. ذالک دا ابطال پدی وجہ دے بیانهم کریہو بدگنی منظر اللہ، پس باطل کا خدای تعالی اعمالهم. افلم یسیرو فی الارض، آیا داما کیوال ندی گرزیدلی پزمکا کے چی کتلیوے کے فسوارا عاقبت الذین من قبلهم دیر بدو دمر اللہ علیہم، چالاکت روست خدای تعالی پاغی باندے، او د کافرینو ټولو لپاره مثال مثل د عقوبت دا غوی دی. ذالک دا نصرت للمؤمنین ولده، مؤمنانو ته امداد ولی ورکول شي؟
پدی وجہ چ ان الله مولى الذين امنوا خدای تعالی ناصر دا کسانو نے چې ایمان وروړي وان الکافرین لا مولا لهم لا ناصر لهم. احد میدان کې ابو سفیان چې شکست خوړو اخري आवाज ادا کړو چې لنا عزا ولا عزا لكم. نبی علیہ السلام صحابہ کرام ته جواب ورکړي لنا مولا ولا مولا لكم وان الکافرین لا مولا لهم. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار دې تبیدن کی. والذین کفروا يتمتعون عیش حاصلې په دنیا کې وياكلون خوراک کوي په شهوات او د انفس سره لکه څنګه چې خوراک کړه موسی خو بیا په انتها کې النار مت ولهم منزل او درجات زیرام په آخرت کې. وکأي من قريه فمنا ذکم خبر لتکثیر سرا ډیر دا لقریون چې اشد جهت د قوت بالبدن د قریستانا التي اغه قریستانا اخرجت چاغه استلو کتالران مکیوال د دینه ډیر اشد قوتن. رب کریم وای ډیر د قریونا هلکناهم هلاکړو اغه لرا په وخت د تکذیب در رسولو کې پس نو ناصر اغه لرا من عذاب الله څوک ناصر پیدا نشو. ندی ولی ډاډه دی پزان افمن کان لا بینه من ربی آیا پس هر غڅوکم چې ده فواضح دلیل او حجت سره من ربی نبی علیہ السلام کې دیشی چې شي دی پشان دا چا چې زین له خسته کړی شو غلرام بد عمل د چا بوجل چرته برابرېږي وتبوه هاهم اتباع کړي دا فایشات او اردوغان خپلو. مثل الجنه التي صفات د جنت آغا چواده کیسے متقنو سرا اغدارے پدی کے انہار مولی مما اندوبونا داسیو بدی غیر آسنن چے بدخوند ندی غیر یبدل طعمو یا ریح و طعم پطول زمان سر ندی بدل شوی او تولیری من لبن اندشودونا لم یتغیر طعمو چے طعم تغیر ندی پیدا کرے. د دنیا شودو د غلام جنے وگملری اغی کدا نشتا وانهار من خمر شراب ولذت للشاربین مزور کون کی وئی سکون کو لرا او سولی من عسل نشاتنا مصفا صفا کړي شوی. دوی د پاره پر جنت کې دالوانو د میوجاتونه دي کل صنفین عائشہ الوان د میوجات او بخنه د امر ربهم لذنوبهم دا ورته دنیا کې وبخي او دنیا کې جنت ورکی. کمن هو خالد فی النار فمن هو موصوف بهذه الصفات سوک چې موصوف په دې صفات د انعامات باور کولې شنو کې دې شي چې شری کمن هو خالد فی النار چرته برابرېږي او کې دې شي چې شری په شان دا چا سوکو ما ان حمیما چراغ کلی شي په وګرمو کې بیا فقط تعتو تکای دا ګرمي او امعاهم کل میلدی. ومنهم بعض المنافقين غير يستمعون اليك چې وګ دي قرات تا او خطبه ستا ته پورز د جمعې کې تر دې چې کلوځي من عندك من مجلسك. نوایدا منافقین الذين كسانوا توتل العلم چې علم ورکړی شوی. عبد الله ابن عباس سے بھی ودا عبد الله ابن مسعود سے بھی آئی توتل علم عبد الله ابن مسعود سے بھی آئی دنه بیا ول پختنه کوله راځي وی دا رسول الله مبارک پر خبره کې څه مقصد دی ایت کې څه شي ته اشاره وا یا نور صحابه کرام نو وايي منافقان کسان ته چور کړي شی وته علم ما ذا قال انفا سشي وغه چې وای نبی عليه السلام ان فروسا دا اوس سوې استئذان میراوي. اولئک دا منافقان هم الذين كسان دي تبع الله ولا قلوبهم واتبعوا اتباع کړه هوا هم داردوګانو باطل خپلو دین الناس پزيزي او نه دوی چې دینو د غیر قول راخلی او طول علم پزيزي بلکې دوی د هوا متبعين دي. اضله الله على علم دي والذين كسان اهتدوا چې په هدایت باندې دي زیاتی دا خطبه ستا او تلاوت ستا غیله هدن نجات د هدایتنا واتا او ورکی دوی لره تقواهم تقوا دای اعطاهم تقواهم
فهل ينظرون د انتظار نه کله سا مگر د قیامت د دې چنتا یوم راشدی تبغتتن یوناسا نو که قیامت نه فقط جاء اشراطها راغلی دی علامه د قیامت انشقاق القمر خروج النبي عليه السلام فأنا لهم اي من اين لهم نفعهم ندا کم زنه بدوی ته نه پورسی اذا جاءتهم کل چراش دیت ذکرهم قیام د ساعتهم هغه چې دوی ته به پند ورکړي چې قیام د ساعت د ذکرانه مراد قیام الساعه من اين لهم من اين ينفع لهم کم زنه بدوی ته نه پورکی اذا جاءتهم چراش دیت ذکرهم قیام الساعه بیا خو نه پنور کې ایمان فعلم پوش انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك اے لذنب امتك حذر د مضاف یا واستغفر لخطیئتك شان اوچت دے تعبیر تی پزمبر ہاں ورستو بدا قبل صورت کی راشی لیغفر لك انتر شولا تکن للخائنین خصیما واستغفر الله آغا او یاد چې منافقان او غزوی کی اجازت غوښته او تاول اجازت ورکړو لقد عفا الله عنك لما اذنت له عافشي بخنا غواړو للمؤمنین والمؤمنات علامہ قرطبی تاویل بل ذکر کوي پښتواله سمجل یو سل شپیتمه صفحه کې وایي چې واستغفر لذنبک معنا واستغفر الله ان يقع منك ذنب استغفار وایي چې خطا درنه ونشي یی دا معنا یا واستغفر الله لعصمتك من الذنوب چوری ساتل ذنوبنا والله يعلم متقلبكم خطالا علم لري پاو اغا او اختور او اختوس تاسبان نہیں پا اسلاب الرجال و پرحام النساء کی یا پا جہاب و مجیز تاسبانی او علم لري مسواکم پاغا دیرگاز تاسبانی پا آخرت کی یا متقلبکم ذہاب و مجیز تاسی پا دنیا کے بالنہار و مسواکم باللیل چیزیر آرام یا متقلبن دنیای حالات و مسوان مراد قبر ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورہ دا باب ثانی دی باب اول کے اکثر رد پا مشرکین و بانی کفار و باندیو دا غی پا خلاف دا جہاد خبر ہوا اور باب ثانی لگدلی دی پرد دا منافقین و باندی سورت مدنی دی پدے کی عطلس قبح دا منافقین ذکر کی گی اور ترغیب القتال لے پیت نمبر 32-35 کی اور دارنگی تزہید من الدنیا اور دا بخلا و ضم پاخر کی بینی گی لیکن جہاد کی لابدید انفاق فی سبیل اللہ نہ چلا جہاد بالمال دے وَيَا كَسَانَ آمَنُوا حَلَّا نُزِّلَتْ سُورَةٌ وَلِنُشِ نَازِلَ وَلِوْ سُورَةً چپاغے کی نزل دا وامرو دا جہاد وی فَإِذَا أُنزِلَتْ پسکل چھ نازل کریش سورت محکمت محکم چھ مبین بالحلال والحرام دی وذکر و ذکر کریش پدی کے القتال و قتال نگور دا قتال ایتون تا محکم ویلیش کم جہال چھ داوائی چھ دا جہاد ایتون منسخ شوی دی دا حماقت دا غیدنا پویدہ منه آیت محکمات هن الکتاب اخر متشابہات نو محکمات متشابہات کی دے ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما رائے داری چھ مراد دا محکمات نا ناسخات دی مراد دا متشابہات نا منسوخات نو چھ نازل کریش آیت محکمہ ذکرت القتال نو کمو کی چھ دا قتال ذکر دے دا آیتون محکم دی دا غیر منسوخ دی دا ناسخ دی آغی احکام لرا چھ قبل الجہاد دا بیا نو منسوخی تبلیغی بازی جوحال امیران دعوائی چیز جہاد ایتنو منسخ شوی ناسخ ایسا شہر ہے دا امیر سے بیان دے منسخ چشو ناسخ ہم غاڑی کا نسخ ایچ شیرہ واسطا اغم پیدا کا چا ناسخ کردا منسخ چاکڑا ناسخ پیدا کا بازی تعالیٰ ویدہ محکم دی گوری
علامہ دمشقی رحمت اللہ علیہ وی دینا پتہ لگی چې آیتونه د جهاد محکمات دي د منسوخیږي نه. الجهاد ماض الى يوم القيامه، ورځ د قیامت پر جاری وي. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المخشي عليه الموت. نو چې دا ول دی غوښته ټول مؤمنانو بداوي چې خدای جهاد دا هر وخت کې مؤمن دا وایي. افغانستان کې د جهاد دوره چې امریکایانو بمبار شروع کړ، موږ هم د صحنه کې په کابل کې نو ار یو طالب به چې خدای دې راکوزه کزبه پتا ته سره سیو نرغون دې راکوزه را چاته څوکړه. ځکه نبی عليه السلام وایي چې تاسو عافیت غواړئ، لقاء العدو مغواړئ. دا مغواړئ چې خدای راي ولي چې زده سي باتور شمه. اوس د پاکستان خلک دا خبرې کوي، خدای دې امریکای دل تراوله زبردر باندې دا وکړه مڅبو کې گاون کې پرتر سره کې وکړه. عافیت غوښتل خدای موږ سره مخامخ کې ځکه امتحان جهاد امتحان وي به په کې سره ناکاميږي. موږ افغانان او پاکستان خلک په جهاد کې ناکام یو کني ان دې امتحان کې حتی الوسخ خپل وسر سو کوي خو کما حق او چا خپل روزگار کار پر خلو دې کارته کار ویلا ماشاءالله سمجھیدین بھائی. نو لقاء د عدو وختل نه پکار دا امتحان دی. دا د مقصد دی لکه سړی وي چې خدای زړه تکړه په مارا ول امتحان. لقاء د عدو چې څوک والی نه عافیت غواړه خدای مون مخامخ کې سره امتحان نه نو ساتي. نو دا و صحابه کرامو وی چې اوس د آیتونو راشي چې مون jihad شروع اوس مرسو کوي. نو دلته بیا د مؤمن منافق فرق کیږي. رایت الذین کله چې ایتونه محکم نازل شو چې پای کې د قتال ذکر وو، دی وخت رایت الذین فی قلوبهم ګورې وتا کسان چې زړونو کې مرض د شک او د نفاق دی، ينظرون چې ګورې لکتا تا په وخت د یاد ستا کې jihad لرا نظر المخشی کنظر المخشی منصب بنظر الحافظ پشان د قتلو د هغه چا چې غش راغلی په هغه باندې موت د مرګ نه څوک چې ملکی جو ځنکدن حالات را سترګې چړلې دا چې حال پیراش فاولا لهم پس هلاکت دی لرا. یا دا جمله دعائیه ده خیره ده خیره هلاکت دی لرا خدای دې هلاک کی. او یا اخبار ده فاولا لهم طاعتنا اولادی طاعت وقول معروفنا. اولادی طاعت او قول معروف، اولادی معصیت او قول باطل نو. غردی تداو چې طاعت کړي او بچت اولادهم جمله دعائیه سی په جم وقف شي نو بیا طاعتن خبر د مبتدا مقدر شي چې هاذا من المؤمنین طاعت لله ورسوله. دعوتنا چې نازل شي دې بدل کې مؤمنین چې قول طاعت کوي او قول معروف کوي کلام حسن قومندان خپلتا. فاذا عزم الامر کله چې محکم شکار یعنی فرض الامر بالقتال امر په قتال باندې فرض شي. کله چې فرض شو امر په قتال باندې نو جزاء مقدر ده. کله چې فرض شو امر په قتال باندې فخالفوا دې مخالفتو کا نه جزاء. یا هر کله چې ظهر الاسلام وکسر المؤمنون عزم د امر دا چې اسلام ښکارش دې مخالفتو فلو صدق الله کله رښتینی کړي خدای تعالی سره وعده خپل د ایمان او د جهاد لکان خیر الله من المعصیه. فهل عصیتم اي قریب یتا سي ارزو دې کوي ان تولیتم کچری وګرځيږي راځو کې د ایمان نا ان تفسدوا فی الارض راځي فساد بکوي پزمکه کې فقط له معاصی سره وتقطعوا او قطع کوي برحمکم صلی رحم خپلا دې تقریب یتا سي راځي مکه گئی. اولئک دا منافقان کسان لعنهم الله لری کړي دی خدای تعالی دار خیرنا
فاسمم پس کان کړي دي لرا ما سوارم اورم کړي دي نظرونه دا د زړه غوونه ورسترګي افلا يتدبرون القرآن آیا دې تدبر نه کې په قران کریم کې کنا علا قلوب پزړو د منافقانو تلین اول د مضافله نه ده علا قلوب المنافقین قالوا اغا قلفونه د دې زړونو دي مهر په وال شوی دي ان الذين يقيننا كسان ارتدوا چوا پشیلات باریم پشاگان خپل باندې دین اول تتلی دي من بعد ما تبینهم الهدى الشیطان شیطان سول لهم خیسته کړی دوی لره د غلار او دارجو واملا لهم مهلت ور کړی دوی لره ان امید کې چولې دي ذالک الارتداد بانهم پدې وجدا منافقان چې قالوا ويل الذين كسانوا تكرهوا ما نزل الله مراد الذين كرهون يهودي دا ارتداد پدې وجراغه دا ک منافقان چې دي قالوا ويل الذين هم يهودا كرهوا چې بدګنی ما هغه قران کریم نزل الله جنازل کړه خدای تعالی نجمن څوک چې قران کریم بدګنی يهود دی هغه توای څور توای سنتیوکم فی بعض الامر زردن بیتات کے استاذ پواد کار کی باری تعالی یعلم اسرارهم علم لری پارازن الغیبان المنافقان ذی فکیف اذا توفتهم الملائکہ سحال وی کیف حالهم کله چې وفات کې دلر ملائکہ چې وحیدا فرشتي مخونو دی ودارهم شاګانې دی ذالک را ضرب عقوبت پریج بانهم پدی وجدی چې اتبعوا اتباع کړه دما دهاغه کارونو يهوديت او کفر او معاصي اسخط الله چې په غضب کړه د خدای تعالی لرا هغه کار چې خدای تعالی په غضب کوي ناراض کوي وکریه پدی وجد عذاب د دوی لرا چې دی بد غنی رضوانه هغه اسباب د رضامندۍ د باری تعالی چې اعمال ایمان دي پدغه وجه خدای باطل کو خدای تعالی اعمالهم ام حسب الذين گمان کې کسان په قلوبهم مرضون منافقین بدی الله یخرج چهرګل براونه با چې خدای تعالی ادغانهم اغه نفاق ده یا ادغانهم عداوت ده بغض ده یا حسد ده ولو نشاء کزمون اراده شي لا رینا کوم خامخ خودلی بو ممتالرا تعلمو قبح باندې پس په جند بتا دیلر بسیماهم پخکارن خودی باندې ولا تعرف انه خامخ تب په جند دیلرا فی لحن القولین ومحاورت د کلام کې یا لحن القول وسر د کلام کې د ظاهرنا یا لحن القول فمعذرت د منافقینو کې لحن ذهاب عن الصواب الټ خبري پالیسی والا خبري دې کې به پیژنې انس رضی الله عنه ہدایت نزول نه بعد ما خفي على النبي صلی الله علیه وسلم بعد هذه الايه احد من المنافقين يوم تی پټ پاتې نشو تخکارو خکارا علامی ورنکڑی ہوتا خکارا او که زمون گراده ولا رینا کم فراربتم بسیماهم الظاهرا ولی تنجیب مرتے و شے جوڑ کڑے خدا مونکلل اوز بیت پیجنی فلحن القول کی ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین خاما خاجمائی منتاسی پا جہاد سرا تر دې چې موږ بالکل مجاهدین ستاسو نه او بالکل صابرین نه به صبر نه مجاهدین نه منافقین نه خدای را پالنه بلو چې وازمایو ین نظهر اخکارکم اخبارکم اسرارکم یا نبلو و ازمایو بغضکم ورفاقکم واعمالکم نبلوا پمانه د ظهور سره نظهر اخکارکم اخبارکم اسرارکم دا صحیح ده ان الذين كفروا صدوا الناس عن سبيل الله ابتدا تبر تلاشا الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ضل اعمالهم ان الذين كفروا صدوا الناس عن سبيل الله او هغه شاکر رسول چې مخالفت د نبی اسلام کړي ورستو داغه چواجه شوی دی ته هدایت او توحید منافقین شو بلین دور الله شیعا یا یهود شو هرگز بعد ضرر انہوں سے باری تعالی طرف سے شی تنقص به ہونے کی او ضرر باطل و کی باری تعالی اعمال درئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول خاصة فی امور الجهاد ولا تبطلوا اعمالکم مخالفت تصورت کی بطلان دا عمل دے ان الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله ثم ماتوا بأمر الشهيد حال لرچی کفار هرگز ببخنون کی باری تعالی دی لرا فلا تهینوا مسستے گئی
یعنی عاجزی مکوئ اے مومنانو دشمنانو تا وتدعو ولا تدعو مولاندې کوي مبلای کافران الی السلم صلحتا کافران ته صلح دعوت مور کوي حال لا تاسو اعلم یا اخلام رساسری والله معكم بالنصرت ولن يتركم اعمالكم هرگز بکم نکی تاسو لرا اعمال تاسو په جهاد انما الحیات الدنیا جات تچنز دنیا به غره کړي تزهید من الدنیا یقینا جن دنیاوی لعبا باطل ولا لهویات وان تؤمنوا كمستقيم پاتشی په ایمان وتتقوا ځان ساته کفر شرک او فواحشنا درب کې تاسو جوړکم ولا يسالكم نغوالي تاسنا اموالکم مالنا استاس كلها في الصدقات طولا بلکې در نغواړي بعضها بعضي سلیختم روپۍ در نغواړي لا يسألكم ندر نغواړي اموالکم كلها مالنا ټول بلکې غواړي سلیختم روپۍ ان يسألكم کچره بای تعالی غوښته وستاسو نه ها دا کل مالونه په زکات کې فیحفکم چې کوششم په سوال کې کړي وي تبخلوا نو بخل وکړو تاسو پاغیوان ککولی در نه غوښته وي او خو مبالغه په سوالم کړي یحفکم معنا جهد په سوالم کړي وي تاکیداتم کړي بخل بم کړي وي ويخرج روباش دا بخل ادغانکم حسد تاسی عداوت تاسی خبردار تاسی چې اولای هغه کسانی تدعونا یعنی دا څه چې در باندې فرض کړو جهاد دا صدقه او دا خیرات دا چې در باندې لازم کړلو دا صرف دې لپاره چې دې په وجه دا بخل دشمنی ستاسو روباس یا باری تعالی د دې په وجه ستاسو عداوت ښکارا کوي نو نفاق یا په جهاد معلومیږي یا په خیرات معلومیږي خبردار تاسو چې هاوله منافق سره خیرات او د جهاد ډیر کلک دشمن وي دا خیرات سره ځکه دشمنی چې دام جهاد دی کنه جهاد بالمال او جهاد بالنفس خبردار تاسو چې هاوله یا کسان تدعونا چې بلل شي من جانب الله دې په لتون په قوت سبیل الله پس باز استاسنا غیب خلو بخل کې ان تصدق فی طاعت الله ومن يبخل چا چې بخل کو فینما يبخل بخل کې عن نفسي ځان خپلنا انعامات د جنت د ځان نه بندي باری تعالی غنی دې د اموال او صدقات استتاسو فقراء وان تتولوا كاغر زرتات الله او طاعت د نبی علیہ السلام یا د امر بالصدقینا یستبدل قوما هلاك بکتاس لرا بدل کې بروړي او قوم غیر استاسنا بیا بنی اغه په معصیت کې امثالکم امثال استاسی بلکې ډېر نیکان وي دا دبوش سورۃ فتح آیت نمبر اول کی تسمیہ انا فتحنا لک فتحا مبینا ترتیب عثمانیہ تسلیختم او ترتیب نزولی یوسلو یولسم نازل لے رسول سورۃ جمعین کلمات 570 او حروف 2000 دعوت تمام سورۃ بشارت بالفتح ربط تمخ کی سراسان دے اغهم ذکر د جهاد او دې صورت کې د جهاد نه بعد د انتم لعلون تفصیل او نمونه ده په فتح د مکی سره په فتح د خیبر سره او په فتح د صلح حدیبیه سره چې علماء د تدری تعویل لري بعض علماء وایي په ان فتحنا لك فتحا مبینا کې فتح د خیبر ته اشاره ده بعض علماء وایي په دې کې اشاره ده فتح مکی لره بعض علماء وایي چې د صلح د حدیبیه کې عظیمه فتح وا چا چې صلح د حدیبیه یاد کړی دا نو اصلا نزول په دغه سفر کې شوی دوی واپس را روانو د شپې سبای پټین کې راځي راغلل چا چې د فتح د خیبر یاد کړی نبی علیہ السلام چې مکه مدینه منوره ته نږدې کېده مامور شو په دې باندې چې خیبر ته لاړ شو لارې تا وکړم دا خیبر ته روان شو خلک ځان سره نور مرګري دا غزوه حدیبیه سره غزوه د خیبر متصله شوې ده شپږم کال د هجرت چا چې فتح مکه یاد کړی دا ځکه چې فتح د حدیبیه صلح چې وا دا د خیبر د مکه معظمه د فتح دا د فتح لپاره دروازه و ځکه چې د مخ کې کفار مکه په تعصب کې
او دوی په مدینه منورې ته راتلل. دین بعد تجارتونه شروع شول، دیل تلغیدل تر مومنانو اخلاق ولیدل او ډیر زیات خلک مسلمانان شو. او داخل د مکې معظمه کې د مسلمانان پیدا شول، دا سبب وګرځیدا د پاره د فتح مکې. بعضی کارونه داسې چې ظاهرا شر خورست آینده کې سره ګمان د خیر په کولې شي. نن سبا د افغانانو او پاکستانیانو ډیر زیات یورپ ته روان دي. ظاهرا دا شر دی که چې دې اعمال بل تسنګي نور بسنګي. خو زه داسې فکر کوم چې الله تعالی اسباب جوړي، دا اسباب جوړي د زینو د فتح لپاره. الته داخل کې بدومره مسلمانان پیدا شي، دومره مسلمانان چې کله ماده اخر زمان د مسلمانانو ملکونو کې نسای شریعت راولي او هغه نه بعد دې سره اعلان جنگ وکړي، داخل کې بغاوت د مسلمانانو وي. الته خپل بدومره مسلمانان چې به راځي کنټرولي. دا سم کې والي ایمان نه راوړل. نو دا چې فتح مکه دا کړی دا اته وجنه چې صلح حدیبیه د فتح مکه د پاره دروازه کولو شو، لکه هغه مراد کړی. مکسرین په دې چې دا په صلح حدیبیه کې نازل شوی ته ندي. او دا صلح کې څو کوئی څلور ستوار له صحابه کرام تلیو او څو کوئی 1500 کم زیات روایت شته دي. شپږم کال هجرت وا، ذوالقعده وا، ورځ د دوشنبه وا، د عمرې په نیت باندې لاړل. حدیبیه 10 کیلومتره کې مکې معظمه د نور پروتو پاړخ باندې را جدي پاړخ باندې را او نسبت دې په حرم کې داخله ده او نسبت حرم نه بهر. دې ته چې دوی رسیدل مشرکین مکه ځان تیار کړل جنگ لپاره. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قافله والا ولا عثمان ذوالنورین رضی الله عنه استاد ولېګو چې ورشه معلومات راوړل. هغه چې لاړ هغه وی نظر بند کړ. اطلاع نبی اسلام ته دې ملو شو چې هغه خو وجلې دي. رسول الله مبارک پاسې د جهاد اعلان وکړ او چې ما سره د جهاد بیات سو کوي ناغونه د کیکر اوس ملته د کیکر ونشته دي. ونه د کیکر وا هغه بوټه نه ده پاتې نن سبا هغه عمر فاروق صاحب والو او دا چې هغه بوټه والو او بل بوټه هو خلک باري ونی ته بیاتلات سو به ونی لاندې کې ناست برکت مونږ به کول څوک بل دیونه کې اختلاف ډیر زیات راغی. عمر صاحب لاړو والا کوم باندې چې خلک ډیر شورش جوړو چې آینده کې دین خطر پیښ نشي. بیا به عبدالله بن عمر صاحبونه والشي ملتبتلو برکات مونږ به کولو. نو تبرکان رواج دین تتلل شرک نه، خو بعض فتوی عوام تور کول نه په کار چې هغه بیا پاینده کې دا غینه غلط سيزونه جوړي. بیا رسول الله مبارک بیات کول، صحابه کرام بیاتونه وکړل. علامه قرطبی وی چې یو منافقو چې هغه بیات نه وکړي هغه نوم جد ابن قیس، هغه روخي وکي جاوو کې جاویلان نه پټ شو. اچھا چې د جهاد بیات ونه کړ، د دنیا نه منافق مرتد لاړو، دا به مرتد شوی دی. ګرځ دینور بیاتونه جهاد وکړو. اخر کې رسول الله مبارک د خپل خیلا سوچت کړ، چپلاس ودا خیلاس د عثمان صاحب لاس، دا چپ زمالاس د هغه خوانه ز غیبانه بیات کوما. شیطان پر عثمان ذوالنورین باندې اعتراضونه لري. یو اعتراض پیدا کړی چې د بدر د صحابهونو نه دي، بدری صحابي نه دي. بدری صحابه کرام په نورو کې شرف لري، د مغفرت زیری قران کریم کې راغلي. دې بدری نه دي. هغه جواب بدای چې د بدری دی په حکم ولی ځکه چې رسول الله مبارک لور بی زینب بیمار و او هغه بی زینب نه دا غالبا ام کلثوم. نبی علیہ السلام ورته دا بیمار ده ته ایثار شو، هغه په امر ایثار شو. جهاد تر رسول الله مبارک لاله کله چې د بدر نه راتلو لور بی وفات شوی و. لور وفات د عثمان سے بی و به بل بی پنیکا لور پنیکا ورکړه. او نبی علیہ السلام چې کله غنیمتونه تقسیمېدل اعلان وکړ چې عثمان سے برخه وکړي. نو دې حکمن بدری دی اگر که فعلا نه داخل شویل تا. نسی خو بعض غزوات نور دي چې عبد الله بن مکتوم سے بیا حضرت علی سے مدینه منوره باندې گورنر مقرر شوی. بعض غزوات تاسو شته چې حضرت علی سے گورنر مقرر دی پاتې شوی دی. مشرف ورته ملاو د ذکر رسول الله مبارک سار کړی. دوی اعتراض دا کوي چې د وفد په میدان کې چې کم صحابه کرام لوري مزلونه کړي لري تلو تخته لري کړي وا هغه شپږ نفر کې عثمان سلام داخل. هغه جواب دار چې خدای تعالی ورته په 15 سپاره کې بیان کړی چې ما بخنه کړی
صباخن وشو نشیت څه د وسته چې وسیادی خالق چې بخیستا سکار درې مدارا د اعتراض کوي چې په حدیبیه کې د په بیعت رضوان کې نو هغه جوابدار چې د په بیعت کې داخل دی نبی علیہ السلام خیلاس د چپلا سره ملو کو خیلاس د عثمان سره لاس وګڼلو نو بیعت رضوان کې چې دلته کوم بشارتونه راغلي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله په دې کې عثمان زموران سره راغلي بیا وایي چې خبر شو چې د جهاد ته تیاری وکړه نو کسان را شروع کړل جرګه شروع شو اولا 10 کسان رالل 10 حمله راوړه تنعیم د غرنه پر راوخته مسلمانان په اوچت شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خیری ورته وکړي چې موږ په صلح کې ساتلی یو موږ سره جوړ کې دلته لګیاري جنگ کوي او په ستر ګوراند شو نو 10 والا کله کوی ورای واست د ډېر عاجزان وکړي نبی اسلام دعا ورته وکړه سترګې خېشو برته رخصت کړی سمته ونوي رستو چې کوم اشاره راځي غدي ترازي چې هم الذين كفخا خدای تعالی استاسو لاسونو دینه بند کړو دی تا هو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اسفركم عليهم دا غدیر شو کسانو ته اشاره بل بیا د اول قاصد چراغ بدیل نومې ده بدیل سره خبر اخلاص نشو هغه لاړو دویم استاد دی عروه ابن مسعود راغی هغه شرطونه کې خدل اول شرط دا کې خدای چې زمون څومره بندین تاسو سره دی ومن ترا کوي تاسو بندین مون سره دی مونږ نشو درکول زمون زنانه کې درغلي را وای کې تاسو زنانه چې دلته مونږ نشو درکول دې کال کې بدل تاسو یې ممرانه کوي زیبا روان کال کې بدرش په نزیات نه تیروي صلا وړي رنگ وروړي خدای ټول داسې شرطونه وچی ظاهرا داوی پکې ګټاوه هر شر سره به عمر فاروق صاحب را برک شوی چې ویاله صدین دین حق زمون دین حق نه دی نبی اسلام دی بیا زمون قران حق نه دی دی ته په حق نه دی بیا ولې دومره کمزوري شرطونه منل کی وسره ورته رسول الله مبارک بغل شو صدیق اکبر صاحب واجب انسان او د عمر صاحب لمن نو نورا به کینه خبر مکوا بیا بغلش حسین بلاړه مجلس په پرې الله ری بلاړه چراغه ویلي کې کاتب حضرت علی صاحب کاتب چې لیکل کول بسم الله الرحمن الرحیم وینه بسم الله الرحمن الرحیم خو نه لیکي دا فستاسو دې بسم الله سو لیکم بسمک اللهم ولیک او بدل الفاظ لیکل نبی علیہ السلام حضرت علی صاحب ته ودا ولیک معنا خو یو نه محمد رسول الله وینه رسول الله خو نه لیکي حضرت علی صاحب توجیه دوران کبرتا وای چې زه لا سونه کار نه کوي چې رسول الله رستانه وران کی ما ته خو کوم ته رسول الله دی چې دا قلم نبی علیہ السلام را واخستو غیران ویل ته ویل کمه محمد ابن عبد الله چې صلح وشي بیا شرطونه من کېدل عمر فاروق صاحب بیا غوسه شو لا ریوزي کی تور وګرځول تکې ناست بیا چا ورته چې بیا د جهاد بیا راغی خو دې کې څو ځل دی مور شوی زیو بیا راځي بیا یو څو خبرې وکړي درې کله ته نبی رسول الله ته ویل ته په حق پیغمبر نه ویم نو بیا ولې ورته دا شرط نه مانی صدیق صاحب بلمن نه ونیو کې به اخر کې ورته وی چې موږ مدینه منورې نه راتلو طالبان ته خوب بیان کړو چې زه خوب مې ویل حرم شریف ته لاړم عمره مې وکړه دا مې وکړه ستا خوب څنګه شو بس رسول الله مبارک ورته ویل چې ما په خوب کې دا ویلو چې په سفري هاذا ما د څه خوب ولید او دغه سفر کې ودا کار کیږي وینا یو خو بل کال ته کوم کان خوب مې رښتېش لقد صدق الله رسوله الرؤيا هغه په دې کې نازل شي خدای تعالی رسول الله تعالی خپل خوب رښتینی کړ لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين چې بیا نبی علیہ السلام بهر دي تور سره د صفه ورنه ته چې پورته شو عین عمر صاحب چراغ وراشه کنه اعظم خوب څنګه دی هغه وسره ټیټ کړه زغب مینه چې بیا عمر واته وخت وراشه کنه اعظم خوب څنګه شو څه زید بیا راوخته دی خو چې کله دا شرطونه یو ځای ته ورسېدل خلاص شول دی عروه ابن مسعود زویو مسلمانو دبل ته په ځولانو تړلو اچھا چې فیصله کول هم د زویو
هغه خبر شوی دی چې صحابه کرام دومره نږدې راغلي دي، زولنه یو ما تکړه بل زولنه په خپه کې پرته و راوتښتېد. دې صحنه کې فیصله خلاصه شوې وه چې راورسېد. نو عروه بن مسعود ورته وایي ما سره موږ دا فیصله کړې چې زموږ قیدیان به راکوئ، دا اول قیدي دی دا راک، او که نن دا خبره تاسو نه په ځای کوئ سبا یې نه په ځای کوئ، بس بیا مونږ صلح نه کوو. رسول الله مبارک ورته وی چې تسلی ورکړه د سره لاړ شه. هغه د جړل ډېر زیات او عمر فاروق صاحب نه غېږه تاو ککله کې ونیو او د خپل د وجود زخمونه ورښودل چې ما ته یې داسې وهل را کړي تکلیف یې را کړی، ما ځان سره بوځئ مدینې منورې. بیا رسول الله مبارک صحابه کرامو ته وی چې لږ تسلي ورکړئ ورته، زموږ صلح پې خرابېږي، کار رقم ته دورې کوي ورته. هغه یې ځان سره بوت. دا صلح وشو، دوی را روان شو. په لاره کې صدیق اکبر صاحب عمر صاحب ته وایي زه یېرېږم چې ستا په داسې تیزي او زړورتیا دې کړې ده چې آیتونه نازل نه شي. عمر فاروق صاحب وایي چې ما سم ډېره خطره وه، زه د لښکر په آخري سر کې روان بلکل مخکې نه تلم، او د مدینې منورې پورې مې دا یره وه چې اوس به آواز کېږي چې عمر صاحب څه شراشه آیتونه راغلي، اوس به کېږي اوس به کېږي. چې مدینې منورې ته را نږدې شو، سبا وختي ټیم دی، نبي علیه السلام عمر چېرته دی؟ بس زما وی چې لکه چې آیتونه راغله. چې راورسېدم رسول الله مبارک راته خاندي په مسکا دی او ما ته وایي زیری قبول کا انا فتحنا لک فتحا مبینا. دا آیت نازل شو. دا فتح مبینا صحابه کرامو دا ګڼله که موږ ناکام شوي یو، دا صلح فتح مبینا وه، او یا زیری دی د فتح د خیبر چې اوس به لاړ شي خیبر به ونیول شي، دا فتح مبینا ده، او یا دا صلح د فتح مکې دپاره دروازه کولاو شوه، هغه فتح مبینا ده. بیا په دوی کې یو کس د مکې معظمې نه راوتښتېد، مسلمانو مدینې منورې ته راغی. دوی پسې کسان راولېږل، 2 کسان وی چې دا زمونږ بندي دی رایې کړي. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم یې ما صلح کړې ده ته یې ورسره لاړ شه. روان ورسره په لارې یو ځای ته چې ورسېد، هغه 2 کسانو سره تورې وې، د سره توره نه وه. یو ته یې وویل چې دا توره دې راکړه څه ناشنا توره ده. توره یې چې وکته دې ګردن ته چې ورته راخلاصه کړه، سر یې ترې لرې وغورځول، بل را منډې کړې مدینې منورې په طرف ته، منډه په مسجد نبوي را ننوت. چې راغی وایي ما ته خلاص کړې، زما ملګری وژلی ما هم وژني. هغه چې بېرته راغی ډېر غصه و، دلته یې څه ونه ورته وایي ما سره ملګري که چې دا ما سره مکې معظمې ته ورسوي. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ما په خط کې دا نه دي لیکلي چې بندیان به زه در رسوم، ما دا لیکلي زه به یې در کوم، درکړی مې دی واخله به وایي دا زه چېرته به ویشم، بل یې وژلی ما هم وژني. بیا نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مقصد دا و که زه خپله ده ته وایم چې د علاقې نه لاړ شه، زړه کې خبره را نه شي. صحابه کرامو ته یې ویل دی پوه کوي چې مونږ صلح کړې ده، زمونږ صلح مه خرابوه، یو طرف ته لاړ شه ته. دا خو ضرور نه ده که نه چې ته مدینې منورې ته راځې، شام ته لاړ شه، بل خوا لاړ شه، یوځي ته ځه که نه، دوی نه به هم خلاص شي او زمونږ صلح به هم خرابه نه شي. بیا هغه لاړه د شام بانډر باندې، خیبر نه مخکې شام سره سرحد کې یو ځای و، په غره کې یو سفر و، هلته به پروت. د مشرکانو دا قافله به چې شام ته تله راوبه یې نیول خو، خو 1-2 نفر به و، د سبتوره وه، بس پیسې به هم ترې واخستې، په هغې به هلته ښه روټۍ خوړه، ساعت یې تېر و، ذکر د خدای به یې کول. چې کوم څوک به مکې معظمې نه راوتښتېدل، وایي چې هلته مونږ ته لانجه جوړېږي، صلح هم خرابېږي، زه یا فلاني ځای ته لاړ شه. ابه هلته 13 نفر هلته برابر شو، سمه مورچه جوړه شوه. بله قافله د مشرکانو ته راتله، هغه یې ټوله ورته واخسته. بیا مشرکانو جرګه راولېږله، وایي دې شرطونو کې لږ اسامي راولئ. وایي څه؟ وایي را زمونږ له خوا نه چې کوم بندیان درځي دا مدینه منوره کې که اوسېږي خیر دی اوسېږي، هغه ځای ته لرې کوي چې زمونږ د شام قافلې ټولې خرابې کړي، هغه یې ولې دلته یې واچوي. بیا نبي اکرم صلی الله علیه وسلم خط ولېږه د هغه مشر صحابي چې څوک و د هغه په نوم باندې چې اجازت دی راځئ راشئ. کله چې خط ورته ورسېده د هغه ځنکدن شروع وکړه، هغه دا خط په سترګو باندې کېښودو او مچې که بیا یې په سترګو اوښکې راغلې، انا لله و انا الیه راجعون. هغه صحابي چې هغه کافر یې وژلی و، هغه بیا مدینې منورې ته رانغی، وفات شمل دا نور بیا راغله. دا غزوه د حدیبیې دا مختصره قصه راغې وه.
انا فتحنا لك فتحا مبینا مستمل په ثلاثه ابواب باندې اول تر آیت نمبر 11 پدې کې دوه بشارت دي آیت نمبر اول او آیت نمبر 4 کې آیت نمبر 4 کې بشارت اخروی دی آیت نمبر اول کې بشارت دنیوی دی آیت نمبر 9 په نهم کې دعوه ده آیت نمبر 8 کې طاعت الرسول ته ترغیبات دي آیت نمبر 10 کې بشارت د مجاهدینو انا فتحنا لك فتحا مبینا غدر فتح ته اشاره او حدیبیه کې فتح دا و چې هغه ته کافران ډیر شرال لري په غالب شو د کانو څخه گزارونه سره شوی ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر دا ليغفر د فتح لپاره علت نه دی اے لکی یجتمع لك المغفرة مع تمام النعمة من الفتح دیر پارا چخوی تعالی سلور سیزونا تاکرا جمع کی سلور سیزونا یو سیز دا چی ما تقدم ما تاخر خطیات در تا ټول معاف کی بلدا چی تتمیم دا نعمو کی پتا باندیں بلدا چی انصرک اللہ نصر عزیزا بلدا چی فتحنا لک فتحا مبینا دی سلور سیزون اجتماع تا اشارہ دا لکی یجتمع لک المغفرہ مع تمام النعمہ مع الفتح والنصرتا ویتمو چی تمام کی نعم فلا علیک بالنبوت الاسلام والمغفرت والجنہ اور ثابت پر رتا پسرات مستقیم دین اسلام باندے اور امدادو کی استغفر تعالی نصرنا عزیزا فنصر غالب و حسن سر منع بلا ذلن دا الہ وزاد دے چد نازل کئی دلارامی فی قلوب المومنین پورز دا حدیبیہ کی دیر پار لیزدادو چیزیت شری رجات ایمان نمی حیث الانجلا یا نسبت مجازی دے مع ایمانیم سرد ایمان سابق دوینا وللہ جنود السماوات والارض جنود السماوات ملائکہ جنود الارض مومنین شو وکان اللہ علیم حکیما اہل پی جین نصرت لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار دا دلارامی دی پزرون کی ولی آچائی دیر پارا چی ایمان زید شی او دیر پارا چی داخل کی خود تعالی مومنان او نارین زنانا جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیها او ارجی دینا سیاد تدئی وکان ذالک داشیادی عند اللہ فوزا عظیما او دیر پارا جہاد و امر رالو چی عذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات آغاز جوانین چی گمان کون کری باللہ جنت سو علیہم پدی منافقین و مشرکین و بانی دائرت السوئین گردش بد دے عقوبت بد فغضب دے خوی تعالیٰ پدی بانی لرکڑی دی لرز رحمت قلنا و تیرکڑی دی تجانم بد مرجساعت بد دے دا جہنم دے جاتا دا مرجانا وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما انا ارسلناکا یقینا من لگلے تعالی شاہد علی امتکا بعمالهم وبالبلاء اور مبشر بالجنہ للمؤمنین و نذیر من النار للکافرین اے امتیانو دیر پارے میں رسول اللہ عزت من پیغمبر درو لے گا چے در دعمت دو جنل تؤمنو باللہ و رسولین دیر پارے میں درو لے گا تعذروہو چے نصرتو کئی دین درو و توقروہو تعظیم دو کہ توقرو تعظیم ہو کئی وقفو کا ضمیر دو تعذروہو توقروہو قریب تراجے دے چے رسولی ہی او ضمیر دو تسبحوہو اللہ تراجے دے چے باعد دے اور دیر پارے چے تسبح ہوئے دخل تعالی بکرتن واسیلہ فوخر سبا و دبیگا کی ان الذين يقيننا كسانی بایونا کاچبیاتنا کئی تاثرا فحدیبیہ کی یقینا دی پاقیقت کی بایون اللہ انبیات کئی دخل تعالی سرا دا اتصال ستا سرا دا وصال رب ذوالجلال دے ید اللہ نفوق ایدیہم ید دخل تعالی بلا کیفا دا پاس دلا سنو دی یعنی ید اللہ فی الثواب فوق ایدیہم فی الوفاء دی چی وفا کئی خدا تعالی ثواب ور کئی یا ید اللہ فی المنت علیہم بالہدایت فوق ایدیہم فی الطاعت دی چی طاعت کئی خدا تعالی پی احسان دا ہدایت کئی یا مراد ید اللہ نعمت تے
نعمت الله علیہم فوق ما صنعوا من البيع دې چې کوم بیات کړي خدای نعمتونه خو دی یا مراد د یدن قوت او نصرت ته قوت الله و نصرته فوق ایدیهما فوق قوتهم و نصرتهم او یا رحمت دے رحمت د خدای تعالی په لاسونو دی کړي نو صحابه کرام او رسول الله مبارک سبیاتو کو دا بیعت مع الله وګرځیدا در حقیقت تابعین د صحابه کرامو سره بیعتو کو دا بیعت د نبی علیہ السلام شداغه بیعت مع الله هکذا لا اقرار الدنیا موږ د مشایخ سره بیعت کو او یا د عمراو د سرایاو سره شامل المؤمنین دی هرچی بیعت دے بعض جہال وائی چی بیعت فقط دے ایمان دے بل بیعت نشت بیعت کے اقسام دی حذیفہ رضی اللہ عنہ بوئل ما دا رسول اللہ مبارک سر پنج بیعت کڑی تجدید دے بیعتوں باغی کو خب مومنانو بیا بیعت کو او دیجی کی چکم بیعت شوے دے دا بیعت دا عمل دے پا بیعت و رضوان کی دا څوار لسو مجاهدین دي مومنان دي صحابه کرام دي بیا ولي بیعت دا بیعت د جهاد دی جهاد عمل دا بیعت دې کم بیعت چې خلق د امیر المؤمنین سره کوي چې زبستا په اطاعت کې جنگي کې مستا خبره بمانم او کم چې مشایخ سره بیعت کیږي نه بیعت د ترک عمل صحیح د پاروي هغه ثبوت پاتې استمه سفاره کې راځي یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن بالله دا د ایمان بیعت ولا یسرقن غلابن کوي ولا یزنین زنابن کوي ولا یقتلن اولادهن قتل ون کوي ولا یاتین ببهتان یفترین بین ایدیهن وارجلهن فبایعهن واستغفر لهن الله هغه بیعت د عمل زنامک او غلامک او دامک مشایخ سره دا بیعت فمن نکسا فإنما ينكث على نفسه مسلم شریف کا حدیث تے من مات ولم يكن في عنقه بيع مات ميت الجاهليه سوک مر شو پغاړه کې د بیت کړي نو د جاهلیت په مرګ مړ دی د جاهلیت په مرګ نو چې نه د امیر المؤمنین سره بیت لري نه د شیخ سره لري نو بیا نسب علای چا سره بیت وکړه کنه چې د حدیث نه هوځي سوک مر شو نه پغاړه د کې د بیت کړي مات ميت الجاهلیه د جاهلیت په مرګ مړ دا ضروری کار دی قیس نو الله پانی پتی رحمت الله علیه وای چې اصلاح او تزکیه د نفس کې څوک په خپل کولې شي بیا ورته مستحب دی کله نشي کولای لہذا فرض علیهم التشبث بازیال الفقراء دا اولیاء کرام لمن باندې منګولي په فرض دی دا به فرض ګرځي اصل داسي ګورا علم فرض دی مدرسې تطلل خو فرض نه دي کنه وشي علم بدون د مدرسې تطلل حاصلېږي نه مدرسې تطلل په فرض دا فرض للغیر ګرځي واجب للغیر دی ته وي وسیله مقصود ته مقصود وی کنه کای کولای شي اصلاح د نفس وای کا کای نشي کولای دغه لار ده بیا اغلار در باندې فرض کیږي چې کوم نبیات طریقې د لارې او نور د اعتماد کوي ګورا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ مریدو کہ واجب په علم اصلاح کې دته د مریدۍ څه ضرورت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول الله مبارک سے بیعت کوي بیا د عمل بیعت کوي کله اصلاح بغیر د اغینه کې دی شوی نو دا رسول الله صدیق اکبر سے بولی بیعت کوي ځان ته اصلاح وشي کنه دا شان راځه سلسلو کې دا شیخ عبدالقادر جیلانی معین الدین چشتی صاحب الدین سروردی دا شیخ جنید بغدادی دا شیخ جنید پشاوری دا رحمان بابا دا خمرویزہ بابا دا اڈیس سیب دا سواد سیب دا افغانستان مشیخ دا پاکستان مشیخ دا سمر خلق چیز بیاتونو دی ولی کئی دی دور تراشا تو خود مفتی فرید سر نلوی سڑیا نہیں کنا اغا ولی مرید دا بل چاره تسکیه چی بدون دا مریدین اکیده ولی مریدی کولا وسقل ولی بل تا ذکر ورکی طالبان چی فارغ شرعی ولی مریدی کی خو پا علم دا اصلاحوی شی کنا اسم فارغ دی حدیث او فقہ ویل اصلاح دی کوي کنه لار دغه نه کنه اصلاح د تزکیه د پر خپل لارې دي
څومره مشایخ چې تاسو ګوري دا مریدان دي چې اسنه دي. فمن نکسا نقض بیعته، چا چې مات کې بیعت خپل فإنما ينقض یقینا دې ماته علی نفسي په ضرر د نفس خپل باندې. ومن وفا چا چې وکړه بما پاغا حدا چې وعده کړی د علی پاغي باندې الله تعالی سره علیه الله کې علیه پکار دے خدا د وجد دین چې لفظ د الله ډکو لستل شي تعظیما مضمون لستل شوی دی. فسوتی حضر دې چې وربو کې خدای تعالی د لږ عظیما سيقول وایبتا المخلفون من الاعراب باب ثانی دی پدې کې د منافقین رد او لس قباحتنا راغیری آیت نمبر 13 پوری. او بیا داغین بعد دعوه په 14 نمبر آیت کې او څوک چې په جهاد کې سستی کوي په آیت نمبر 19 کې داغه زواجر دی. زرد چې وایبتا مخلفون من الاعراب د غزوه حدیبیه نه چې کوم پاتې خلکو بنو غفار بنو اسلم بنو اشجع او قوم د مزینه او د جوهینه نه دوی نه وتلی پرې کې کله چې ورته خبر ورسېده چې نبی اسلام عمره په نیت روانېږي حاضر دې چې هغه وایي شغلت نام والنا مشغول کړي مونږ مال نه زمونږ او اهل زمونږ کور کې څوک نه مال نم خرابې ده فاستغفر لنا وبخنا غواړي مونږ ته. یقولون دی وایین دلسنتم پخلوخ پلا چې مغفرت غواړي هغه څه چې نسته پزونو دی کې حضورونو کې دی دا بعض چې منافقین دی هغه ستا استغفار ته سره عقیده نه لري. اذا قیل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وهم يستكبرون. قل ورتوا فمن يملك لكم من الله شيئا سوک مالک کیږي تاسو سوک دې چې مالک بشي تاسو لرا دا عذاب الله نه سشي لرا کړه دو کې بری طرح پتا سو دوار نظر قتل او هزیمت او کړه دو کې پتا سي نه پای سوک دې چې باندې کې نشتا بل کان الله بما تعملون خبيرا بل